السلام علیکم ګران دوستانو په لیدلو چې ټول ګران ملګري به راته روغ او جوړ واوسئ. ګرانو ملګرو ستاسو سره مصطفی نوري صاحب درنه چې پړک حاضر شوی یم. ګرانو ملګرو نن به تاسو هغه طریقه وښایم چې موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک آی ډي داسې جوړه کړو چې څوک هم نشي رانه هک کړلی، حتی که چاته ایمیل او پاسورډ هم ورکړو مګر بیا به هم زموږ آی ډي نشي راخلاصولی. دا دوه طریقې دي چې دوه طریقې زه تاسو ته ښایم. مخکې له دې چې زه تاسو ته طریقې وښایم، زه لومړی به که تاسو زموږ چینل ته نه وي، زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، لومړی به دغه سور بټن وکړئ که چینل به سبسکرایب کړئ. کله چې دا وکړئ کړله نو څنګ څه به یې زنګولۍ علامه راشي، دا به هم ورسره وکړئ که به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت تر تاسو پورې در رسیږي. راځم زه د ویډیو پر لور. دوه رقم طریقې دي. لومړی طریقه دا رقم کوډ ده. دا رقم کوډ تاسو ته درکوي. زه دا موبایل کامره را چالانده کړم. دغه زما وینډوزونه دو وینډوزونه باندې که تاسو فکر شوی وي دغه رقم کوډ لري که نه، دغه کوډ ده. همداسې په دغه بل وینډوز باندې هم همدغه رقم شان کوډ ده، او دغلته که وګورئ په دغه بل باندې هم همدغه رقم کوډ ده. یو سیستم ده چې دغه رقم کوډونه تاسو ته درکوي چې کولی شئ له دغه کوډو څخه تاسو کار واخلئ. هر وخت چې دغه کوډ له تاسو سره وي، دغه کوډ په واسطه تاسو کولی شئ ستاسو اکاونټ راخلاص شي. که دغه کوډ نه وي در سره ستاسو اکاونټ نه راخلاصېږي. په همدغو دوو طریقو ده. یو قاعده طریقه ده، بله طریقه یې ده چې هغه بیا ستاسو موبایل ته به کوډ راځي. تر څو چې هغه کوډ تاسو نفر ته ور نه کړئ، هغه وخت به ستاسو اکاونټ نشي راخلاصولی. نو زه اوس راځم د ویډیو پر لور تاسو ته ویډیو ښایم چې په کوم شکل کیږي. نو لومړی به راشي فیسبوک ته. زه راځم فیسبوک لایټ راخلاصوم. دا چې کله راخلاص کړله راځم مینو ته. کله چې مینو راخلاصه کړله دلته به زه راشم ښکته خواته سیټینګ ته. دا سیټینګ مو چې کله اوکې کړل نو دلته به راشو دغه به اوکې کړو. دا هم چې کله اوکې کړله چې وګورو بله صفحه راخلاصه شي نو را به شو په دې کې به بیا دغه ښکته خواته بخښنې سره یو ځل بیا به راشو دغلته. بیا چې دا ځای ته راغللو دلته به دا اوکې کړو. دا هم چې کله اوکې کړله نو دلته تاسو دوه طریقې معلومیږي چې یو دا همدغه کوډ ده او بله هم اس ام اس ده. نو ستاسو زړه چارې او راخلاصوئ. نو دلته چې دا بخښنې سره نو که غواړئ چې دا کوډ ورته فعال کړئ نو تاسو به دغه شین بټن اوکې کړئ. دا هم چې کله اوکې کړله نو په دغه ځای کې به تاسو پاسورډ ورکړئ د آی ډي. نو دلته به تاسو د خپل آی ډي پاسورډ ورکړئ، بیا به دا اوکې کړئ. او که غواړئ چې اس ام اس کړئ، اس ام اس به هم دا اوکې کړئ ورته. زه کوم اس ام اس کوم یې. زه هلته اس ام اس لپاره دا ځای اوکې کوم. دلته لمبر ورته انتخابېږي. نو زه هم دغه لمبر او په دغه لاندې دې څخه ښکته دلته تاسو کولی شئ چې په دې ځای کې تاسو ورته بل نمبر اډ کړئ. زه هم دغه لمبر ورته انتخابوم. دا هم چې کله انتخاب کړه دلته نو له تاسو څخه پاسورډ غواړي. زه پاسورډ ورکړم. ما دلته پاسورډ ورکړله. اوس به دلته موږ ته کوډ راځي. سیم کارت له مغه سیم کارت کوم سیم کارت ته چې شماره ورته انتخاب کړه هغې ته اوس کوډ راځي. نو دلته به دا رقم صفحه راخلاص شي. دې صفحه کې موږ ته دغه ځای راکړه. دې ځای کې موږ کوډ ورکوو، کوم کوډ چې زموږ تلیفون ته راغلی. نو ما ته کوډ راغله، زه به کوډ ورکړم. زه به یو ځل موبایل راواخلم. دا ده ما ته کوډ راغله، زه کوډ دلته ورکوم. زه نوي 04 دا هم چې کله چې کوډ ورکړه به دغه شین دا بټن به اوکې کړه. دا هم چې کله اوکې کړله نو دا صفحه راخلاص شوله. دلته یعنې زموږ کار وشوله. وینې زموږ کار وشوله. ویریفیشن کوډ راغله. بیا باید له هغې څخه موږ دا اوکې کړو، ډونټ پې کړو. دا هم چې کله اوکې کړله نو دلته بیا دا لمبر ورته اوکې کړو. دا هم چې اوکې کړله نو دلته زموږ لمبر راوښودله چې دغه لمبر ده. نو دلته به یې اوکې کړو.
چې اوکې کړله نو مکمل کار یې خلاص شوله. دا بیا زیاتر وخت مثال موږ ته کوډ نه راځي، موږ بهر هیوادو لپاره لاړ شو، مثال بهر هیوادو لپاره تللي یو، بیا زموږ هلته آی ډي نه راخلاصېږي، موږ مخکې له هغې چې هلته لاړ شو بېرته به همدا وکېږو، دلته به لاړ شو. دلته چې کله لاړلو دې ځای ته بېرته ځو، نو بیا به همداسې راشو، بیا همدې موبایل کوډ وینئ هلته اوس چالان ده، بیا به همدې ځای ته راشو. دلته چې کله راغلو دا رقم صفحه، د دې صفحې کې دغه آخري ځای چې دلته موږ ته کوډونه راکوي، دغه کوډونه چې کله موږ ته راکړل دلته به بېرته همدغه ګیټ د کوډس اوکې کړو. دا چې کله اوکې کړه دغه کوډونه دي، دغه کوډونه چې موږ ته راکړي دي، دغه کوډونه کله چې موږ بهر هیوادو ته لاړ شو موږ موبایل نه وي را سره، بیا کوډ ته لاسرسی نه لرو، بیا کولی شو له دغو کوډو څخه موږ کار واخلو، په همدغه ځایو کې کوډ څخه کار واخلو. نو زه اوس تاسو ته ښایم چې دا اوس زما موبایل څه رقم راخلاصېږي، څوک یې نشي راخلاصولی. زه ځمه، زه به لاړ شم، دا به لوګ آوټ کړم. دلته به زه اوس هماغه نمبر ورکړم، دا پاسورډ مې ورکړل او اوس دلته لوګین کوم. دا لوګین شو، اوس ما لوګین کړی، فکر کوم عمومي به راخلاصه شي. نو دې موبایل کې راخلاصېږي دو په خاطر چې دلته ما مخکې هغه کړې وه. تاسو بل موبایل کې کولی شئ بل موبایل څخه یې راچک کړئ، هغې کې بیا نه کېږي. نو دا طریقه وه پلیله چې خوښه شوي وي، نو دا په بل موبایل کې دې راخلاصه کړئ، هغلته بیا نه هغې کې نه راخلاصېږي، دو په خاطر چې دو موبایل کې ما راخلاصه کړې ده، دو کې نه کېږي، بل موبایل څخه بیا کېږي. دا طریقه تاسو کولی شئ نور موبایلو کې چک کړئ، که باور هم نه کېږي چک یې کړئ. دا سل په سلو کار کوي، دو په خاطر دلته کار ونه کړو چې دو موبایل کې ما راخلاصه کړې ده، هغې له خاطره دو سره هغه موبایل ماډل ثبت ده، بل موبایل کې نه راخلاصېږي، ما سره بل موبایل هم نشته چې تاسو ته چکومه. نو په دې هیله چې طریقه مو خوښې شوې وي، نو تر بلې طریقې په پاک خدای سپارم، ښه وخت درته غواړم. د خدای